اوس مې وختي یو ویډیو وکته که نه چې په سرګوده کې یو ورور د خپلې خور سره واده کړی دی. نو بیا مونږ د باران سوال کوو که نه، او دغه خو لا یو طرف ته که په دې واده کې ډېرو رشته دارانو شرکت هم کړی، نو د دې نه دا خبره ظاهره شو چې د غونډ خاندان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یې جي؟ دا سپیشل چای دی، دې ته وایي ملایي څه شی به څه وایي نو، وایي هغه چای دی. یو هلک لاله راوړو، ګاډي کې ناست مې یخني مې وشوه، بس هیټر مې ولګاو او ورته کېناستم. نورې څه قیسې دي؟ وخت هم ښه تېرېږي. واه کاپي، دا کاپي نه ده وروره، دا چای دی، چای کاپي دی که څه شی دی، هغه خو دا زما په دې ږیره کې رنګ نښتی دی. ما څه رنګ کاوه، اوس دا کار نه لږ راوزګار شومه، نو ما څه ما هم کاوه، هسې وایي هغه هلکانو سره ولاړم، څه هغه هلکانو کاوه. دا ملایي چې بچي کېږي که نه، نو دا چای یخ بیا یې مزه نه وي. او ته یې ملګری کې یمه، له هر څه دې مزې کوه. او وایي شیخه ته سرکاري نوکر یې که نه، زه د وړو د مور نوکر یم. ملایي والا چای، سرکاري نوکرۍ کې څه دي په پاکستان کې؟ پاکستان خو نه، پاکستان د نوکریانې پکې نشته. او چې نوکري نن سبا په روپو والي، نو ځان له پې څه دوکان ولنالې. زما د اندازې مطابق نوکري به هم نن سبا په روپو والي، ځکه چا خو داسې په قابلیت خو نه میلاویږي. نو چې نوکري یو سړی په روپو والي، نو ځان له څه دوکان والي. هغه چې زه د ښایست په صفت نه مړېدم، هغه سړی زما په هر ځای کې غیبت کړی. وی ویلنټاین ډے یا مناوی کوي شیخه، ډېر غلط کار دی کړی دی. نو تا هغه ویډیو نه ده کتلي که نه چې ما پکې څه ویل دي؟ تا صرف تصویر ته کتلي دي او ما ته وایي چې ویلنټاین ډے مناوی. دا خو ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی، په هغې کې مې ویډیو ورکړی دی، نو ته دا ویډیو خو وګوره چې ما پکې ویلي څه دي. وایي شیخه ته کوم کار کوې قربانه؟ بس زه دا سوشل میډیا د ګپ شپ دپاره د فیسبوک استعمالوم، او په دې باندې زه د کاروبار څه تړلې خبرې نه کوم، او نه پې د خپل کاروبار مشورتیا کوم. نه مړه دا سوی ته هم د وړو د مور نه یېرېږې. نه ما یره نه ده ویلي، ګوره یېرېده ځان له خبره ده، نوکري ځان له خبره ده، دا دواړه پېژنه. زما دې ږیره کې ځای بې ځای سپین رنګ نښتی دی. وایي شیخه څنګه یې؟ خیر. شیر ام برهان، شیر یم دی که شیر ام برهان؟ سوري معذرت. د څه معذرت وروره؟ حکم کوه، ما ته معذرت مه کوه، حکم کوه. زمونږ هغه یې د څه شی ورته وایي؟ هلکه ګوره دا د موبایل فرنټ کیمره نه ده، په دې کې د هر څه ګسلاسې ښکاري. نه زما دا ګاډی به هم پکې تاسو ته ګسلاسې ښکاري، فکر هم دی زما دا لاس به راته پکې ګس ښکاري. زه دا چای ګوره په ښی لاس کمه، بیا پکې یو مفتي صاحب شي وایي ته په ګس لاس چای څکې. وایي شیخ صاحب کوم ځای کې یې؟ آفتاب امیر صاحب د خاګرام نه وایي.
تیمرګره کې مروره دا تیمرګره ده دې هوټل والا ته مې چای ویلي وه څه قصه ده راځه که نه ها دا باران د بارانه سوال پکې کوه ها اوس مې وختي یو ویډیو وکته که نه چې په سرګوده کې یو ورور د خپلې خور سره واده کړی دی نو بیا موږ د باران سوال کوو که نه او دغه خو لا یو طرف ته که په دې واده کې ډېرو رشته دارانو شرکت هم کړی نو د دې نه دا خبره ظاهره شوه چې د هغوڼ خاندان ځانیان دي خور او مور پکې چاله نشته دا زمونږ په ملک کې دا کار شوی دی وایي شیخه د علي شاه د مور سره د ویلنټاین ډے مناو کو مړه زه تا ته ما د ویلنټاین ډے تصویر نه دی ورکړی دا د ویډیو ما تاسو ته شیر کړی ده خو دغه لینک دا لینک کلیک کوي زما هغه ویډیو وګورئ چې ما پکې ویلي څه دي نو بیا به د ویلنټاین ډے خبرې وکړئ وایي سلامونه د طلبای کرامو د طرف نه مونږ ته ګران یې رورجانه وعلیکم السلام ورحمت الله دا بیګ دغه نه کې ښه وعلیکم السلام دې شي کېدی دا شاته سیټ کې سیده کېږي دې کې ګوره ډېر خطرناک سامان دی ښه دا زما یو ملګری راغو کېدای شي تاسو کې څوک پېژني سلام علیکم دا څه شی خورې دا بیره وه بیره بیرې مه خوره خدای دې خوار کړه اوس به دې مرۍ کې ونښلي ښه دا زما ملګری دی د اسیف خان نوم دی او د ده د ها وای رضوانه سلامونه قبول که او مهرباني وکړه د خلقو ته د تبلیغ خبرې کوه چاته وای پیر صاحب ډېر وخت بعد بس یاره مریده وای بلکل هغه خو ما هم کتلې ده او په پېښور کې یو خپل مور هم وجلې ده که نه ګوره څوک وژل خو قتل یې خو وکړه خو د قتل خبره یو طرف ته که دا قتل د دغه کار د مخې معمولي څیز دی وای دیدن د ناستو خلکو کېږي د خاورو لاندې مې په خدای سپارلي دینه آها بس هلکه صدام احسانه بس پرمان کسکر دی والی دی بس ښه ماشاءالله ګزاره ښې وای صفی الله پرامدیر میدان د سعودي عرب نه چرته ورک یې عجیبه غونته سوال دی کړی وای شیخه دا خلک څنګه غلط کامنټ کوي دا بس ګوره هر سړي کې یو چینجی بعض نیم سړي کې چې کوم دی داسې یو چینجی وي هغه سړی نه غواړي چې زه غلط کامنټ وکړم خو هغه چینجی یې ډېر تخنی راته دا پیالې ورته حواله کوي چې ځو ستا خو څه کار نشته او ستا خو څه کار نشته که نه لکه یوه نیمه ګنټه دې فارغ یې زما هلته څه کار دی هلته ورځو بیا به راځو ټیک ده ښه ما ځان له دا ملګری پیدا کړو او اوس چې کوم دی نو اوله ورکړه زایده پیسې ولا هم ورکړه که نه لکه یو شی دا ولې زایده وای شیخه چرته خو د علي شاه د مور سره لا یو پروګرام وکړه ډېره مزه به وکړي نه د هغې څه چې زه پروګرام کوم نو بیا به ورسه د پردې پروګرام کوم اورې لا یې ورسه نه کوم ښه وای بلکل شیخ صاحب د چینجي والا به سمو ښه نه دغه سمیږي نه خو دا چینجی چې په کومه سوړه کې دغه سوړه کې څه شی وال غواړي دننه پکې دا چینجی وجل غواړي نور دا سمیږي نه ښه یاره کومو ملګرو چې سلامونه کړل ټول ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو لا یو مې نه ده بنده کړې ګرانه لا یو خو سټارټ ده دا یو زیم آصف بایی دی آصفه السلام علیکم مینوالو ته ځان له د علي شایه
نیسئ وایستا مینهوالي وایي شیخه تا ته ډالۍ د جبر نه باغي د انقلاب سړی د مري د وخت ګزارونو د جواب سړی د نه مري بس یاره ما ته تا ډالۍ کړی دی او ډېر ښه شعر به اصل کې زه به د دې شعرونو په دې تشریح باندې دونه خاص نه پوهېږم خو زه ډېره مننه او الله دې دله که ښځه دې کړې وي الله دې دله نیک حامله بچي درکړي او که ښځه دې نه یې کړې الله دې دله ښه چاق و چوبند مضبوطه کور ودانه نصیب که خالقه زه مزې دې وکړې څه مزې مې وکړې مړه ماشاءالله پې وایه یاره بې ایمانه سړي نظر لګي ته خو بې ایمانه نه یې خو هسې مثال در کوم که نه بله خبره دا ده چې زه ګوره اوس که تاسو ما ته څه شعرونه لیکئ نو زه ګاډه چلومه نو شعرونه بیا نه شم ویلی شیخو ته زما د کامنټ ولې نه ګورې باباجي بس یاره وایي 90 ماډل موټر به په څو میلاو شي ښه څه ووایم یاره یاره بس زه ګاډه چلومه که نه داسې نږدې ځو څه شی راوغورځېد ستا او که زما ستا خیر دی خو چې زما نه وي ها دا چې کله کوشو داسې سیټ د لاندې به لاس وردن نه کېږي نو اوس د قلار شال ته وردېږو مخې ته وایي دا ولې وایي سلام چېرته روان یې نه زما داسې دفترګۍ غونته دی په هغې کې چې لږ ډېر څه کارونه پاتې دي نو هغه به وکړمه هغه دی د هغې کې کار روان دی لکان پکې کار کوي مال چې پام له به یم لاړ شمه وایي مړه زمونږ کامنټ وایه ښه وایي پاڅوه شیخه څه شی پاڅوه مالکه ګاډی به یادې کله چې دا خو نه پاسي که نه دا څه شی دی لیکلی دی یاره بس داسې شی دی زه یم چې ښه ډېر ګپ ولګو که نه خو زه یو ځای ته روان یم نو هلته ویډیو نشو کولی د خیره سه ځکه چې هلته داسې ملګري دي چې خفه کېږي او بیا به انشاءالله ګپ لګو د خیره سه کم کسان چې وایي تا د ویلنټاین ډے مناو کړی دی نو ما یو تصویر شیر کړی هغه د ویلنټاین ډے په باره کې دی خو دا ما د ویډیو لینک شیر کړی دی تاسو هغه ویډیو وګورئ چې دا ما څه ویلي ښه وایي دا وایي چې ته دروغ وایې پاڅوه ټیک ده ټیک ده نو دروغ خو بس داسې شی دی دا چې اکثر په خپله یو سړی د څه نه جدا غوڼو ته د ځان په شان ښکاري پوه شوې زه الله دې ده ته نیک هدایت وکړي او سره زمونږ او الله دې مونږ ته هم د نیک هدایت وکړي انشاءالله بیا به ګپ شپ لګو او شیخه خفه دی که نه وې که او دا څه وایي شپه دې ښه یي که ورځ ښځه ګاډه شیخه غټ ډوزمار یې ښه دا به